السلام علیکم ګرانو دوستانو، هیله لرم چې جوړ روغ به یاست. د آرامښت درلودلو تدریس. ما تاسو ته په مخکینی ویډیو کې وویل چې هغه څوک چې آرامش ولري هغه ګټونکی دی او په ټولنه کې باقبوله او وړ شخصیت دی. راځو د آرامش درلودلو تدریس زده کوو، څنګه کولی سو آرام اوسو. وایي خپل ژوند مه برباد کوئ. ژوند له ساعتونو او ورځو څخه جوړ دی. هره ثانیه با ارزښته ده. صحیح وکړي خپل ژوند. ورې موږ ژوند په دا کې تېروو چې په پخوا کې دا کار راسره وسو، داسې وسو، اوف اوف اوف، په سبا کې به دا کار راسره وسي، اوف اوف اوف. په حال راسه ایري. باید موږ په چیش کې ځان عیار کړو، په حال کې عیار کړو، تر څو په حال کې واوسېږو. وایي تبسم کول ستاسو د مخ عضلات او عصبي سیستم آراموي. موږ ته حضرت محمد صلی الله علیه وسلم 1400 کاله په اخوا ویلي چې وایي همیشه پر شونډو مسکا ولره. یعنې د مسکا اوس ساینس ثابته کړل چې مسکا د مخ عضلات او عصبي سیستم چې کوي آراموي. نو همیشه کوشش وکړئ چې مسکا ولرئ. وایي د بېتوجهۍ له نړۍ څخه راووځئ. د بېتوجهۍ نړۍ څه ده؟ د چا په کیسه کې نه یې، د ځان په کیسه کې نه یې، د ټولنې په کیسه کې نه یې، د کور په کیسه کې نه یې، د هیڅ په کیسه کې نه یې. په یو بل دنیا کې غرق یې. کور ته راځې د کورنۍ څه خوند نه اخلې، کار ته ځې د کار څه خوند نه اخلې، په لارې روان یې د لارې څه خوند نه اخلې. په هر ځای کې ته یو مشکل ځان ته لرې. دا د بېتوجهۍ نړۍ ده. د بېتوجهۍ د نړۍ سره ووځئ، تبسم وکړئ او دا د ژوند د هرې لحظې د ساعت او د ورځې څخه خوند واخلئ. په راتلونکي او تیر کې مه اوسېږئ. وایي ځان ته د هر فعالیت وروسته دمه ورکړئ. موږ د هر فعالیت وروسته هوسایي ته ضرورت لرو، هغه که غټ فعالیت وي که کوچنی. استراحت وکړئ. وایي په آګاه توګه ځان خوشحاله وساته. وایي کله مو به تجربه کړي چې پر غاښ مو درد وي. زموږ چې پر غاښ درد وي نو بیا کله چې د غاښ درد مو سم سي ډېر د سکون احساس کوو. او ځکه چې د غاښ درد ډېر د لیونی درد دی. خو که تاسو خپل د ځان څخه ځان آګاه کړئ چې زه څوک یم، څه رقم مشکلات لرم، څه رقم ژوند لرم، څه رقم ژوند باید وکړم، نو بیا تاسو چیش ته رسېږئ، آګاهي ته رسېږئ او سکون ته رسېږئ او په حال کې به اوسېږئ. ځان خپل د ځان څخه خبر کړئ. وایي اوس کې اوسه، بل ځای مه ځه. افکارو کې بل ځای مه ځه. صحیح دی موږ وجود مو په اوس کې دی، لیکن افکار مو بل ځای. خپل افکار کنټرول کړئ. وایي مه وایه چې زه د پوهنتون څخه فارغه سم نو به خوشبخته سم، خوشحاله بسم، زه به دکتورا واخلم، زه به خوشحاله سم. نه، تاسو کوشش وکړئ خوشحالي په حال کې په همدا اوس کې د ځان سره تجربه کړئ. د ځان شفا. وایي د ځان شفا لوی قدرت دی. باید ویې منو چې موږ خپل ځان ته اول هوسایي راولو، خپل افکار هوسا کړو، خپل ځان هوسا کړو. اولین څه چې مهم دی خپل ځان دی. وایي خپل ځان اوسېدل زده کړئ. د بل چا تقلید مه کوئ، د بل چا د شخصیت تقلید مه کوئ. خپل په ځان کې نوښتونه ولرئ، خپل ځان واوسېږئ په هر وخت کې. پر ځان باندې باور پیدا کړئ. خپل پر ځان باندې باور ولرئ. زه دا کار کولی سم، حتی ناممکن ممکن کوي. مینه او ازادۍ خپل ځان ته ورکړئ. وایي د ځان ته توجه وکړئ. بل وایي د خپل ځان جنګ ته داخل سئ. موږ خپل د ځان څخه همیشه د فرار په حالت کې یو، د مشکلاتو څخه، د اشتباهاتو څخه. خپل د ځان سره مخامخ سئ. وایي موږ له دا بیریږو، د ځان سره جنګ وکړو، د ځان سره خبرې وکړو، ځان ته توجه وکړو. وایي نور جنګونه خورا اسانه دي چې د بل چا سره جنګ وکړو، یو چا ته ورحمله کړو، پنکې ته ووایي چې ته په دا ځای کې غلط یې، زه په دا ځای کې صحیح یم. دا اسانه دي، لیکن موږ خپل د ځان سره جنګ نه کوو. موږ اولین شی چې د سکون دپاره کوو باید خپل د ځان سره جنګ وکړو او خپل ځان سره خبرې وکړو. وایي مجهز سئ. خپل ځان مجهز کړه د آګاهۍ له نګاه څخه. مجهزتوب موږ په ژوند کې څه وایو؟ ښه کتابخانه درلودل، ښه کتابونه درلودل، ښه د نویشتو میز درلودی، ښه ساعت درلودل. ګورئ دا ساعت زما ډېر خوښ دی. دا مجهزتوب دی، نه د اشیاو د نګاه څخه. لیکن بل مجهزتوب دا دی چې ذهن دې آګاه کړې، خپل د ځان څخه، خپل د ټولنې څخه، خپل د هر څه څخه معلومات ولري. وایي د ذهن سره تماس جوړ کړئ. لکه یو چا ته چې زنګ وهئ، دغه رقم زنګ ور وهه په ورځ کې یو وارې. خبرې ورسره کوه، خپل ځان ته کار کوه. وایي کښتۍ په طوفان کې
وایي داسې ژوند وکړئ لکه کښتۍ په طوفان کې. کښتۍ چې په طوفان کې موږ مجبور یو کښتۍ ارامه پرېږدو تر څو په طوفان کې غرق نه سو. که کښتۍ موږ په طوفان کې وچلوو غرقوي مو، خو که ارامه یې پرېږدو موږ تر ژوندي پاتې کېږو. نو ژوند هم دغه رقم یو طوفان دی چې د کښتۍ په څېر به ارام ژوند پکښې کوې. په ناارامۍ په لیونتوب ژوند پر مخ نه ځي او نه هم په ټولنه کې موږ منل کېږو. وایي نو ژوند کې آګاه واوسېږه. آګاهي چې د تا ته تمرکز راولي او تمرکز تا ته چی راولي؟ بصیرت راولي او ټولنه کې درناوی درته پیدا کېږي، عزت پیدا کوي په ټولنه کې که آرام کس واوسېږه. وایي غم سته، مشکلات سته، خو هر څه ته خپل ځای ورکوي. غم هم وکړي، خوشحالي هم وکړي، مشکلاتو کې هم ګیر سئ، لیکن هر څه ته خپل ځای ورکوي. وایي آګاهي ذهن حال وخت راولي چې ته ځان آګاه کړې. وایي ځان خپل د بدن آګاه کړه. هیلې او خوشحالي ولره. سادگی یعنی لږ هیلې. موږ هیلې او خوشحالي باید ولرو، لیکن سادگی و دې ته ویل کېږي چې موږ لږ هیلې ولرو. داسې نه چې د هیلو په نړۍ کې اوسېږو او نن مو هېر کړی. وایي د ساده ژوند او کم شتمنۍ څخه رضایت ځان ته حاصل کړه، ځان ومنه. وایي خپل هیلې او خوشحالۍ مه ورکوه، خو پر ځان باندې فشار هم مه جوړوه. وایي هیلې ولرئ خو دا رقم یې مه کوئ چې ستاسو ژوند درته تباه کړي. په هر ځای کې خپل ځان آزاد احساس کړه. وایي کاغذ را واخلئ، یو لیست جوړ کړئ د ټول هغه شیانو چې تاسو یې لرئ. ځان آزاد کړئ او د الله جل جلاله څخه مننه وکړئ. خوشحالۍ لپاره هڅه وکړئ تیر باورونه له منځه یوسئ. موږ د خوشحالۍ دپاره بعضې غلط باورونه لرو، کوشش وکړئ هغه د منځه یوسئ. وایي مه وایاست چې دا باید ولرم، هغه باید د هغه شي څخه باید ځان خلاص کړم. وایي دا افکار پرېږدئ چې باید دا کار وکړم، یعنې هغه کار باید کړی وای. په اوس کې واوسېږه او تا څه چې مې په پخوا کې کړي جسمه اشتباهات و منمه یې درس ځینې اخلم. راتلونکی پر خدای او خپل پر ښه تصمیمونه چې نن یې نیسم راتلونکی پر سپارم. که نن ته مسلسل درس ووایې 10 کاله بعد ښه ډاکټر درڅه جوړېږي. که نن ته مسلسل کار وکړې ستاسو څو ورځې بعد پوه شخص جوړېږي. نو کوشش وکړئ په نن کې واوسېږئ او په نن کې کار وکړئ. وایي خوشحالي خپل حال کې له ځان نه واخلي. په حال کې چې یاست خوشحالي د ځان څخه واخله. دا مه وایه چې پلانکي نفر سره واده وکړم بیا به خوشحاله یم. نن خپله ځان خوشحاله کړه. وایي ځان په خاص څه مه محدود کوئ. ځان مه محدود کوه چې والله په پلانکي سره به زه خوشحاله سم. خپل د ځان سره خوشحالي پیدا کړئ. وایي ژوند په هر حالت کې په ښه ډول وکړه. حتی که غریب یې خپل غریبي ومنه، که خان یې خپل خاني ومنه، غرور مه کوه. که غریب یې سر مه کښته کوه. غربت عیب نه دی. ما په ژوند کې بار بار غربت حس کړی دی. زه ماته سوې نه یم. زه همیشه یو مسکا لرونکې جینۍ یم. تاسو هم کوشش وکړئ دا مهارتونه زده کړئ. بای بای.